تازه او په زړه پورې خبر د شپږیزې لیګ په هکله. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. ملګرو که چېرته تاسې د سپورټ او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ. د افغانستان کورني کرکټ لیګ شپږیزې شپږم پړاو 11 ورځې وروسته پیلېدونکی دی. مخکې هم کرکټ بورډ او هم نړیوالو کرکټ ویب سایټونو خبر ورکړی و چې دا لیګ به د روانې میاشتې یعنې سپتمبر په 26مه نیټه ترسره شي. خو کرکټ بورډ بیا د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا لیګ د اکتوبر 5مې نیټې ته وځنډېد. ځنډېدو علت یې کېدای شي د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې هم وي او د بودیجې کمښت هم وي. دغه لیګ کې ټولې شپږ لوبډلې د زونونو په استازولۍ لوبېږي چې د ختیځ زون څخه سپین غر لوبډله، د مرکزي زون څخه کابل بازان، د جنوب ختیځ زون څخه مس عینک اتلان، د منځني زون څخه بندي امیر خماران او د جنوب لویدیځ زون څخه بوست ساتونکي او د شمال زون څخه د امون هنګان لوبېږي. دا لیګ په 2013 میلادي کال کې د افغان کرکټ بورډ لخوا په کابل کې تاسیس شو چې لومړی پړاو یې سپین غر پړانګانو لوبډلې وګاټه. دا مهال دې لیګ کې 15 لوبډلې لوبېدلې. دوهم پړاو چې 2014 کال کې ترسره شو مس عینک لوبډلې اتلولي وګټله. دریم پړاو په 2015 کال کې ترسره شو چې سپین غر یې اتلولي وګټله او کابل بازان ټیم ته یې په 15 وکټو ماته ورکړه. څلورم پړاو 2014 میلادي کال کابل بازان لوبډلې وګټه او مس عینک ته یې ماته ورکړه. پنځم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ په 2018 کال کې ترسره شو چې اتلولي د باندې امیر خماران وګټله. سږ کال به باندې امیر خماران له خپلې اتلولۍ دفاع کوي. دا لیګ 12 ورځې دوام کوي او په کابل کې به د اکتوبر په 5مه نیټه پیل شي او همدې میاشتې تر 18مې نیټې پورې به دوام وکړي. ملګرو له تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو سره تر پایه پورې وکړه. که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې درسره سبسکرایب کړئ. په سبسکرایب کولو به پښیمانه نه شئ.